ګلبدین حکمتیار طالبانو ته وخت را رسېدلی چې د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژنئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار طالبانو ته په اشارې وایي نور د دې وخت را رسېدلی چې افغانان هم د فلسطین مستقل هیواد او حکومت په رسمیت وپیژني، او دا د مؤمنو فلسطینیانو مسلم حق او زموږ ایمانی وجیبه ده. نوموړی وایي د نورو هیوادونو له لوري دا لړۍ پیل شوې، شمېر یې په سرعت په زیاتېدو دی او باید په دې کار کې تر نورو افغانستان مخکې شي. ښاغلي حکمتیار دغه وړاندیز داسې مهال کوي چې پر غزې د اسرائیلو د برید پر مهال نوموړي طالبانو د فلسطین په ننګه په کابل کې له لاریون منع کړ، او حکمتیار هم پرله پسې دغه څو لاریونونو د افغانستان پر ځای په پېښور کې په شمشتو کمپ کې وکړل، او ویډیوګانې یې اوس هم د حزب پر رسمي ادرسونو شته دي. په ورته مهال یو شمېر سیاسیون په طالبانو تور لګوي چې د دوحې قرارداد په پټو ضمایمو پر اساس طالبان د فلسطیني حکومت په رسمیت پیژندلو واک نه لري، او له همدې وجې د فلسطین په ملاتړ لاریونونو ته هم اجازه نه ورکوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.